چا څخه خواړې هغه دنیا پرېښوه پر سره ټرګو باندې چې ګرځې نو احتیاط کوه لږ دغې ظالمې ښځوانې در خاورو لاندې کړې نور که هر څنګه یم خو دغه یو عادت لرمه په نیمه لار کې یاران نه پرېږدم بلا دې وخه د خوشحالۍ په ورځ چې ستا خوښي هغه در غواړه چې سخته ورځ دې بیا و ما ته ټلیفون راکوه لار کې ولاړو رقیبانو سره سر خلاصوم د ماپښین شنو چایو له ځان دې رسوم لالیه او فرمایش د جان محمد شاهین او حکمت درمان بوزنک والا دغه فرمایش دي مست مست یې واوره هغې چې ما ته وویل چې ما د زړه وباسه ما ورته وویل چې څوک د تا تعارف دې وکړه رقیبه زما په خیال د ژوند داسې د زړه تور سوی زما و مخ ته چې په بریتو باندې ګوتې ویم هر چا ته ما کوه زما و ستا د مینې کیسه وړوکې یاره ستا در تورو سترګو وګرځمه اندو بیا ګوړې دا په چا باندې منې ملګرو دا خلک وایي چې پردې سنا لا یار نه لري پر پاکه خاوره باندې کړي ما بې شماره سجدې افغانستان زه څنګه یار کم ستی مازغه خراب دي زما د ګران افغانستان بیرغ ته مه ګورئ سپک د دې بیرغ ازاریان خدای دې تباه کړي خلکو په دغه وجه وروبل پر رقیبانو باندې حکمت درمان سره اخیستي و جانان تصویران خلک دې ټول پر ما شکه کو د هندو بچیه ما درته وویل چې خلک وي بیا چوپ درېږه ستا پر ښایست باندې تباه کله دا ښکلې ځواني د جان محمد شاهین ازار وهلې نه باسې ښه رقیبه ته که زور لرې نو راسه سر مې پرې که مغروره سر مې خدای را لاندې چاته نه ټیټېږي د کام پر ننګ چې د منظور پښتون پر څنګ باندې ځم خلک مې ځکه پر پړونې وستا خونه هېږدې ما ګلالې افغان د تا سره راستي کوله یا مړ د یاره تا په نیمه لار کې پرېښوم اوس کلی و کور ملګرو د حکمت درمان پکښې دي دغه معروف ولسوالۍ هر وخت به دا یادوم
معروف ولسوالۍ للوا ورځم خامخا تاریخ ځای دې هم غښتلی اتلان لري وای ستا د ښایست سره نشه یې دا د بل مزدوري د باچهي ویې نو څه وکړم